زمون په جمعات کې دویمه درېمه څلورمه جمع کیږي په دې کې شرکت کول څنګه دي؟ دین ځان لمونځ ښه دی. دا ځینې بیوقوفه انسان دلته راشي او دویمه جمع کوي او بیوقوف نورو ته مواز کې راشه ګناه ته رابولي. دا ګناه ده. زموږ د احنافو مذهب دا دی چې ځان لمونځ کول بهتر دي. هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه خصوصا تبلیغی حضرات وره ګورې تاسو نه غټه غلطي کیږي. هغه غلطي ده چې تاسو فضایل اعمال کې روایت وګورئ چې نبی رسول الله فرمایي چې دوه کسان یو بل خپل منځ کې جمع شي هغې له پکار دي یو اذان وکړي او بل اقامت وکړي او بل د جمع ورکړي او دا یو ځای جمع منځ دی وکړي. هغه په هغه ځای کې دی حدیث ته لږ سوچ وکړه. هغه د صحرا حدیث دی چې په یو صحرا کې په خوش بیابان کې یو سړی حدیث کې دا راځي. نو فقهای کرامو بیا دومره اجازت ورکړې ده چې یو جماعت هغه داسې چې د لارې جماعت او د هغې امام او مؤذن نه مقرر پوهېږئ نو په هغې کې دویمه درېمه لسمه جمع هم کېږي. ټیک ته بلکل بیا ښه خبره د سړی جمع خو چې د کم جماعت او د کم مسجد امام او مؤذن مقرري په هغې کې دویمه جمع کول مکروه دي. او د هغې وجه دا ده چې د هغې علاقې هغه خلک بیا سستیږي وایي اسم دویمه درېمه جمع کېږي نو هغه اصل جمع د هغې هغه مقدار د خلکو کم شي خراب شي. دا یې وجه ده. نو دغې جمع نه ځان لمونځ ښه دی. ښه که په تاسو کې ما څوک ولیده که نه سټ نه راکاږم بیا اواز پسې کوم. ښه او که نه یو جمعې په مونځ کې بیا نوملم